مصري ستوري محمد صلاح د اروپا د فوټبال اتحادیې یا یوفا په هغه پوسټ تنزیه پوښتنه کړې چې د فلسطیني فوټبالر سلیمان العبید د شهادت په اړه خپور شوی وو. د راپور له مخې 2 ورځې وړاندې د فلسطین په نوم مشهور سلیمان العبید د غزې په سیمه کې د اسرایلي برید له امله شهید شو. د فلسطین د فوټبال اتحادیې په وینا هغه د ملي لوبډلې پخوانی ستوری وو چې د مرستې په تمه له نورو خلکو سره ولاړ و، خو د برید هدف وګرځید. عربي رسنۍ وایي 40 کلن العبید په خپل لوبي ژوند کې له 100 څخه ډیر ګولونه وهلي او د فلسطینیانو په منځ کې ځانګړی ځای درلود. یوفا په ټولنیزې رسنۍ یا ایکس کې د هغه د شهادت په اړه د خدای پامانۍ پیغام خپور کړ او هغه یې یو بااستعداده لوبغاړی وباله چې په سختو شرایطو کې ماشومانو ته هیله ورکړه. محمد صلاح دا پوسټ بیا خپور کړ او یوفا ته یې په تنزیه ډول وویل آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې هغه څنګه چیرته ولې وژل شوی دی. د صلاح دغه څرګندونې په پراخه کچه ستایل شوي او په ټولنیزو رسنیو کې د فلسطین د ملاتړ غږ لا پسې پورته شوی دی.